بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې جوړ روغ وایاست. تیر درسونه به په خیر سره لوستي وي. راځو نن د 12م ټولګي د پښتو څخه یو مهم درس چې هغه په پښتو کې ناول لیکنه ده دا در سره وایو. دا لوست موږ تاسې د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړی موخه مو دا ده چې تاسو کوم ناولونه لوستي دي او کوم ناول مو خوښ شوی دی، او دوهمه موخه مو دا ده چې ناول څه ډول ژانر دی. نو که چیرې د درس تر پایه پورې راسره پاته سي، همدغه دوو پوښتنو ته به تاسې په ذهن کې ځوابونه هم پیدا کړئ او هم به ضمناً همدغه دوو اهدافو ته موږ تاسې رسېدلي یو. ناول په نورو صنفو کې هم تاسې ویلی دي چې دا اصلاً انګلیسي کلمه ده، د ایټالوي نویلا کلمې څخه اخیستل شوې ده، په معنا سره د نوي یا کوچني. او بیا موږ ته دا هم وویله چې ناول د حجم له لحاظه تر لنډې کیسې پراخ وي، غټ وي، خو په لنډو کیسو کې پیښې داسې انځوریږي یا په اصطلاح داسې یو پیښه راځي چې هغه د ژوند د واقعیتونو یا پیښو څخه یوه پیښه وي، یا مثال د خبرې د یو اتل یا کرکټر یوه برخه وي، خو په ناول کې د همدغه کرکټر یا اتل د ژوند تقریبا ټول روایات یا په اصطلاح تر لنډې کیسې پراخ پیښې یا مسلې راخیستل شوي وي. یعنې ناول د ژوند د پیښو روایت دی او خلاق هنري منثور روایت دی. مثال موږ تاسې داسې ورکولی شو که مثلا لنډه کیسه د ساز یو آله وبولو او هغه ارکسترا یا د سازونو یوه مجموعه چې ټول آلې پکښې په اصطلاح غږیږي، هغه بیا موږ تاسې ناول بللی شو. یعنې که د یو کرکټر یوه برخه بیانیږي، هغه لنډه کیسه ده، په لنډه کیسه کې بیانیږي چې موږ تاسې وویل لوستل یې د نیم ساعت څخه نیولې بیا تر یو نیم ساعته پورې وخت ونیسي، او حتی اوس تر دغه هم لنډې کیسې لرو. او ناول بیا د همهغه کرکټر یا اتل د ژوند پیښې په تفصیل سره او ټول اړخونه بیانوي. نو بیا مو دا هم وویله چې موږ تاسو ویله ناول او لنډه کیسه د 19مې پیړۍ نوي معاصر نثري ژانرونه دي چې په اروپا او غرب کې رامنځته شوي دي او بیا د هغه څخه وروسته پښتو ته راغلي دي او خپل ځان ته خاص بنسټیز او اساسي توکي لري چې هغه هم تاسې په ځینو صنفو کې ویلي دي. کیسه ده، پلاټ دی، کرکټرونه دي، تلوسه ده، انځورګري ده، مکالمه ده او ځینې نورې. راځو دا وایو چې په پښتو کې د ناول لیکنې برخه کوم حالاتو یا کوم پړاوونو ته راغلې ده او تر اوسه پورې څه رقم را رسېدلې ده. په پښتو کې ناول د ژباړې له لارې لومړی ځل راغلی دی. یعنې پښتو کې چې لومړی ناول لیکل شوی دی یا چاپ شوی دی هغه ژباړل شوی دی، د پښتو خپل ناول نه دی. هغه د نقش نگین یا مرات العروس په نوم دی چې بل ناول د توبة النصوح په نوم دی. دا دواړه ناولونه د هندوستان د لیکوال ډاکټر نذیر احمد خان ناولونه دي چې دی خپله د هندوستان یا په اصطلاح د اردو ژبې لومړی ناول لیکونکی دی. همدغه دوه ناولونه یې پښتو ته ژباړل شوي دي. لومړی ناول یې نقش نگین یا مرات العروس میا حسیب ګل کاکا خیل تر 1870 میلادي کال مخکې ژباړلی دی، خو بیا په 1950 میلادي کال کې چاپ شوی دی. یعنې دا پښتو کې لومړنی ناول دی چې د ژباړې لارې په اصطلاح راغلی دی. دوهم ناول د همدغه ډیپټي نذیر احمد خان ناول دی چې د توبة النصوح په نوم دی او دا په 1905 میلادي کال کې د محمد یوسف کاکا خیل په قلم لیکل شوی یا ژباړل شوی او په همدغه کال چاپ شوی دی. یعنې دا لړۍ یا دا سلسله پښتو ته د ژباړې د لارې را انتقال شوې ده. تر هغه وروسته په پښتو کې لومړنی لیکوال چې موږ لرو چې خپل ناول یې لیکلی دی هغه سید راحت زاخلي دی چې په 1910 میلادي کال کې د نتیجه عشق یا ناول مایروخي په نوم باندې ناول لیکلی دی او خپور کړی دی. یعنې په پښتو کې د بشپړ ناول لیکونکو کسانو څخه موږ تاسې لومړنی کس سید راحت زاخلي ویلی سو. موږ تاسې په لنډې کیسې په تاریخچه کې هم وویل چې دی د لنډې کیسې لومړنی لیکوال هم دی او په پښتو کې د کونډه نجلۍ په نوم باندې لومړنۍ لنډه کیسه هم په همدغه 1910 میلادي کال کې لیکلې ده.
همدارنګه په پښتونخوا کې بیا نور پښتو ناولونه چې چاپ سوي یا خپاره سوي دي هغه تر دغه 1910 میلادي کال وروسته بیا یو خورا ښه زمانه دا پروسه درېدلې ده او بیا په 1950 میلادي کال کې بیا دا پروسه شروع شوې ده چې په 1950 میلادي کال کې د صاحبزاده محمد ادریس یو ناول د پیغله په نوم لیکل شوی او چاپ شوی دی. همدارنګه د زرکې سترګې چې د اشرف دراني ناول دی په 1950 کې پسې لیکل شوی او چاپ شوی دی. تر هغه وروسته د حمزه شینواري نوي چپې ناول دی چې په 1950 میلادي کال کې لیکل شوی دی او بیا څو وارې چاپ شوی دی. او تر دې وروسته د سروه تعویض د رشید علي دهقان دی. خواشه او مژور د محمد ابراهیم شبنم ده او د سید رسول رسا او ډاکټر شیرزمان 15 ناولونه دي چې په پښتونخوا کې لیکل شوي دي او چاپ شوي دي. یعنې دا سلسله تقریبا موږ تاسې د افغانستان څخه د باندې په پښتونخوا کې وڅېړله. اوس راځو دا وایو چې په افغانستان کې په اصطلاح د ډیورنډ تر فرضي کرښې را دې خواته ناول لیکنه د څه وخته شروع شوې ده او تر اوسه پورې په کوم حالت کې ده. دلته موږ تاسې په افغانستان کې لومړنی پښتو ناول ستاسې په کتاب کې د ویکټور هوګو بېوزلان راوړل شوی دی چې دا د پوهاند عبدالحی حبیبي په قلم په 1910 کې د کندهار په طلایه افغان کې خپور شوی دی. خو دا ناول اصلا د همدغه د ویکټور هوګو د بېوزلان د ناول یو 2-3 مخیزه خلاصه ده، یعنی بشپړ ناول نه دی په اصطلاح چې ټول ناول راژباړل شوی. یوازې د هغه ناول هغه خلاصه یې په یو 2-3 صفحو کې هغه هم په دري ژبه راژباړلې ده چې د حبیبي صاحب په قلم باندې ژباړل شوې ده. تر هغه وروسته بل ناول په 1319 هجري شمسي کال کې د برهان الدین کوشککي دی چې پټه مینه نومیږي. دا ناول هم د دې ناول پر څنډو یې لیکلي دي چې د دغه ناول سوژه یا موضوع د بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، خو دا نه دي لیکلي چې دغه ناول د لیکوال خپله لیکلی دی که یې ژباړلی دی. تر هغه وروسته په همدغه کال د همدغه لیکوال یو بل ناول موږ تاسې لرو چې په پټه د پټو پلټنې نومیږي او دا یو پولیسي ناول دی چې موږ تاسې په پښتو کې د بشپړ پښتو ناولونو یا په افغانستان کې البته د بشپړ پښتو ناولونو هغه لومړی ناول بللی شو. تر دې وروسته نو بیا دا سلسله په 50-60 کلو کې خپل اوج ته رسېږي او موږ پښتو کې ښه ناول لیکونکي پیدا کوو او بیا په تیرو 20 کالو کې خو د ناول لیکل ډېر په اصطلاح اوج ته رسېږي، هغه خپل لوړ حالت ته رسېږي. ښه مثال یې خدای بخښلی نصیر احمد احمدي یادولی شو چې پښتو کې ډېر ښه او خوندور ناولونه ولیکل. نو ګرانو شاګردانو، ستاسې د درس د څرګندونو برخه در سره وګورئ، همدارنګه په څنګ کې د همدغه درس فعالیتونه هم در سره وګورئ. ستاسې څخه ځینې فعالیتونه غواړي، ځینې پوښتنې در څخه کوي، هغه به جوابوئ او ځینې خالي ځایونه یا خانه خالي لري هغه به هم په پنسل در سره ډکوئ او د کورني کار په توګه به تاسې چې کوم ناول لوستی وي خوښ شوی مو وي د هغه ناول لیکوال، د چاپ کال، د صفحو شمیر او کومه برخه یې ستاسې خوښه شوې ده هغه به په یوه صفحه کې در سره ولیکئ. نو دا و د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص شوی وي، پښتو کې د ناول لیکنې په شروع، منځ او پای باندې پوه شوي یاست. تر نورو درسونو پورې تاسې پر لوی الله سپارم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.